إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم درنو خوږو مسلمانانو پښتنو ورونو، ما آیاتونه د الله تعالی د کتاب مقدس او حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارکه وینا وکړه. ډیره مبارکه ورځ ده، د خیرونو د برکتونو د انواراتو ورځ ده. دې ورځ باندې نن خو اتفاقي جمعه ده او د جمعې سره دا د 12 ربیع الاول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ راغلی ده. په دې ورځ باندې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی. په دې ورځ باندې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ظاهری وجود سره دنیا ته تشریف راوړلی دی. او په دې ورځ باندې الله تعالی په انسانانو باندې احسان کړی دی چې دا ټول انسانان او ټول انسانیت د وجه د سبب د وجود د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د تیارونو او د کفر او د شرک او د ظلم او د جبر نه رښتلی دي او نور او ایمان او هدایت او خیر ته ورکړي دي. موږ باندې لازم دي چې موږ په دې ورځ باندې د خپل آقا د خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره کو، بیان وکړو. مونږ عام عمومي ورځ باندې هم نه الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره کو، بیان کو. زمونږ عمرونه تیریږي په واسب د محبوب باندې. زمونږ چې وس کېږي نو موږ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قول او د فعل او د متعلقاتو بیان کو. زمونږ چې وس کېږي نو موږ د دنیا عشق او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترابلو. زمونږ چې وس کېږي نو موږ په خپل هم په سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل کو او د هغې سره د ټولې دنیا ته ویو چې تاسو راشئ په سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل وکړئ. سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر او د فلاح ذریعہ ده. دې کې نجات د دنیا او د آخرت دی. دې کې د دنیا او د آخرت ګټې پرتې دي. او چا چې اطاعت د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اونکړه او چا چې اعراض او نفرت د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت اونکړه فقد خاب و خسره. دې دنیا کې تباہ برباد دی، آخرت په تباہ برباد شي. او نعوذ بالله من ذلک که چېرته ډېر زیات شدت او ډېر زیات مخاصمت یې د سنتو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړو نو بې ایمانه به د دنیا نه ځي. الله دې موږ د دې نه په امان کې وساتي. مکه مکرمه کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا کېږي. د مور نوم یې حضرت آمینه دی او د پلار نوم یې حضرت عبدالله صاحب راغلی دی. دا د قریشو د خاندان معزز ترین قوم دی، معزز ترین خاندان دی. د هغه علاقې سرداران دي. والد محترم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه 6 میاشتې مخکې وفات شوی دی. او د یتیم او د در الیتیم په صورت کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا کېږي. د کفر او د شرک غټې غټې نښې چې په دغه زمانه کې موجود وي هغې ته الله تعالی زوال ورکوي. د ایرانیانو یو غټ محل او مدائن کې مدائن لوی دارالحکومت و د دوی سفید محل به یې ورته وي. نن سبا هم د قانون په واشنګټن کې ښودلی دی او وایټ هاوس ورته ویل کېږي. سفید محل کې ډېرې غټې غټې منارې وي، غټ غټ ګمبدونه وو. دا د هغوی د شان او د شوکت ګمبدونه وو، د هغوی د تهذیب او د تمدن ګمبدونه وو. دغه ګمبدونه او دغه منارې دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په راتلو سره راپرېوتې. غټ غټ جیلونه د برکت والا دوی به وي عیسی علیه السلام په دې کې نه کبان نیولي دي او ناسته یې کړې ده. غټ غټ آتشکدې وي. دا صحان آتشکده وه چې هغې کې 1000 کاله اور بل شوی.
لکه څنګه چې علامه مسعودي رحم الله په مروج الذهب کې نقل کړی دي هغه آتشکدې د تشریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راوړو د وجې نه لاړې ختمې شوې بیا به پکې اور لګاو اور به نه لګېد او هغه لوی لوی د عیسایت او د یهودیت او دغه شانتې د آتش پرستۍ چې مجوسیان ورته ویل کېږي دغه لوی لوی امارات لوی لوی نښې نښانې ظاهرې شوې چې الله تعالی آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړ یتیمو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او موږ به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یتیم نه وي در الیتیم راغلی په یتیمانانو کې بادشاه په ظاهره کې نه یتیمو او په باطن کې نه یتیم نو راغلی یتیم هغې ته وي چې د پرورش یې څوک نه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ظاهري پرورش لپاره الله ملائک مقرر کړي جبرائیل علیه السلام کله ناکله راغی او د حضور صلی الله علیه وسلم دا ماشوم چې پکې پروتي زانګوله به کله ناکله جوټه ورکوله چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به آرام نشي علامه فریابی رحم الله په دلائل النبوت کې ذکر کړی دي عمومي طور باندې د عربو طریقه دا راغلی و چې دوی به ماشومان داسې مهرو ته لېږل چې د دوی صحت ښه شي او دوی په فصیحه ژبه باندې قادر شي روایاتو کې راځي حضرت حلیمه سعدیه ما هغه ځای لیدلی دی په طایف کې را روانه شوه چې مکه مکرمه کې به ماشومان یې مونږ به ځان له ونیسو او د هغه ماشومانو د وجې نه به زمونږ د رزق کې مور پلار به یې پیسې به یې راله راکړي قافله چې کله را روانه شوه نو د دې د حالات هم خراب و دا په دې ټولو کې غریبه وه او د دې سره د کوم د سورلی ځناور چې و هغه هم داسې کمزورې غوندې و لاغر و نحیف مکې مکرمې ته چې کله وګرځېدل نو داسې د خانانو او د نوابانو بچي یې واغېستل ځکه خان کې پیسې راغلي وي نواب کې پیسې راغلي وي او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له به کله خلک راله وایي د ده پلار وفات شوی دی وایي د ده چې پلار وفات شوی دی دا یتیم دی د یتیم خصمانه ګرانه راغلي وي خرچ په پې مونږ کوو مونږ ته ورته پیسې نه میلاویږي الله تعالی دا خیر او برکت د حلیمې سعدیې غیږ ته اراده کړې وه چې ورکړي روایات کې راځي حلیمه سعدیه د حضرت عبدالله صاحب کور ته چې کله راننوته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په خندا شو د هغې هم پیړه ورغی راویې غشت خاوند یې ورسره ووایي څه کې دا خو یتیم دی وی دا یتیم دی خو دا زما زړه ته پروت دی د ده د برکته به الله تعالی زموږ په کور کې خیر او برکت واچي حضور صلی الله علیه وسلم یې ځان سره نږدې کړ طایف ته را روان شو که مسورلي چې ډېره لاغره او نحیفه او کمزورې وه هغه په ټولو کې قوي شوه د ټولو نه مخکې روانه وه او چې کله کور ته ورسېدل نو د عربو عام دستور دا راغلی و چې دوی سره به د پیو څاروي وو نو څاروي خو چې کله لنګي نو پی کوي که نه اوچ څاروي خو پی نه کوي که نه د دوی څاروي اوچ راغلي وو اوچو څاروو یې پی شروع کړو کمې ګډې چې وي کمې چیلې چې وي کمې غواګانې چې وي اوچې وي هغې پی شروع کړو دوی حیران شو چې دا څنګه پی دي چې اوچ څاروي پی کوي خو پته ورته ولګېده چې دا برکت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روایاتو کې راځي څه زمانه کې دوی داسې بار وتلي وو حلیمې سعدیه سره د حلیمه سعدیه د نور ماشومانو او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اولنی د زړه اپریشن د رسول الله صلی الله علیه وسلم شوی دی د زړه مبارک اپریشن یې شوی دی بعضې عالمان وایي دا 3 کرته شوی دی بعضې عالمان وایي دا 2 کرته شوی دی 2 کرته په صحیح روایاتو سره شوی دی او 1 کرت په ضعیف روایاتو سره شوی دی معراج ته چې کله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیږي د معراج د خطو په وخت کې جبرائیل علیه السلام د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زړه مبارک اپریشن کوي روباسي او د زمزم په اوبو باندې یا د کوثر په اوبو باندې یا نور اعلی ترین اوبو دي د دې نه په هغې باندې اینځي داسې تور غوندې اشیا په اعتبار د بشریت سره چې کوم موجود هغه تې وباسي او نور او خیر او برکت دا په زړه مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ورچي داسې یو اپریشن او شق القلب
دا په ورکوټوالي کې د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم شوی. ملائک را نازل شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږو کالو ویني و، د نورو ماشومانو ته منډې کړې. حضرت حلیمې سعدیې له ورغله او ته یې ولې رنګونه ولې داسې ژړ راغلي دي؟ وایي زمونږ هغه د مکې رور یې راګیر کړي دي خلکو او چاړې راغستلې د وړې ترې نه راوویست. کله چې حضرت حلیمه سعدیه په منډه منډه باندې راله، د الله پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ماشوموالي واقعات هغه ناست و رنګ یې داسې زیړ تښتېدلی. وایي بچیه څه چل شوی دی؟ وایي دوه کسانو ونیولم او زړه یې رانه راوویست او په څه باندې ووینځه، داسې تور غوندې شي هغه یې ترېنه لر کړه او د هغه تور شي په ځای باندې سپین غوندې داسې خیر او برکت او نور دا زما په زړه کې نه کېښوده. دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا شوې وه. د نبوت نه مخکې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چېرته کبایر او صغایر نه دي شوي، نه واړه ګناهونه شوي دي او نه غټ ګناهونه شوي دي، نه د نبوت نه مخکې شوي دي او نه د نبوت نه وروسته شوي دي. بیا هم په دغه زمانه کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صادق او په امین باندې مشهور شو. په ټولو عربو کې بلکې په ټولې مکه کې بلکې په ټولو عربو کې به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم صادق راغلی و. صادق په معنا د دې سره چې رښتونکی دی. او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم به امین راغلی و. امین په معنا د دې سره چې دی د چا په امانت کې خیانت نه کوي. په کومه شپه باندې چې هجرت کېږي په دغه شپه باندې د کفارو او د مشرکینو امانتونه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پراتو، دشمنان یو خو امانتونه به پراتو. حضرت علی صاحب لی ورکی، پلانکي لی ورکه، پلانکي لی ورکه، پلانکي لی ورکه. په دغه زمانه کې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره عبدالمطلب صاحب چې کله وفات شو، ابو طالب صاحب دا تاجر و، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ځان سره شام ته بوت. حضور صلی الله علیه وسلم د شام دوه سفرې کړي دي. یو یې د ماشوموالي په حالت کې نه کړی دی چې نابالغ او یو یې د بلوغت په حالت کې نه کړی دی چې ځوان او میسره نومي غلام حضرت خدیجې صاحب وله ورکړه چې دا شام ته بوځئ او لاړ شئ زما مال بوځئ. د ورکوټوالي په حالت کې ابو طالب صاحب د شام د راهبانو په علاقه باندې تېرېده. هغه د هغه وخت نیکان خلک راغلي وو. هغې چې کله ولیدو نو د نبوت ذیل وي، د نبوت یو خیر او برکت وي، هغې محسوس کو چې دې ډله کې چېرته پیغمبر دی خو پته ورته نه لګېده چې دا دی. او دې محسوسه کړه چې اوریځه په ده باندې سایه کوي. او دې محسوس کړه چې په باطني لحاظ سره دا اونې او دا بوټي په سجیده باندې پراته راغلي دي. دا ظاهري لحاظ سره نه وي، ښه دا باطني لحاظ سره وي. نیکان بزرګان یې محسوسوي. هغه وخت کې چې څو پورې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو راغلي نو عیسایان په حق باندې اولیا نیکان بزرګان پکې نه موجود وو. باهره ورته ویل کېږي هغه راغی، ورته وایي د کوم ځای نه راغلي یې؟ وایي د مکې نه راغلي. وایي یاره زه یې زه به له ماښام ډوډۍ وکړم زما مېلمانه شی. مقصد یې دا و چې معلوم شي پکې چې دا پیغمبر پکې څوک راغلی دی. د ډوډۍ په بانه باندې خپلې ګرجې ته او خپلې کلیسا ته بوتلو، معلومول یې چې کوم پکې پیغمبر دی. چې کله د ماښام ډوډۍ ته روانېدل نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکوټ په عمر کې کم راغلی او چې سړی ډېر ورکوټ یو په عمر کې کم وي نو هغه خلک بیا سامان ته پرېږدي. وایي زه بچیه ته سامان ته کښېنه او موږ به لاړ شو ډوډۍ به وخورو. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې سامان ته کښېناو. دوی لاړو ډوډۍ له. راهب چې کله وکتل چې خلک ټول راغلي دي، وایي څوک پاتې شته؟ یو پاتې خو شته. وایي څه چل دی؟ وایي دغه کم کس چې پاتې دی دا د الله تعالی اخري پیغمبر دی. وایي تا ته څه پته لګي؟ وایي بدستور دغه شانتې اونې او اونې او بوټي او کاڼي هغه طرف ته په باطني سجیده باندې راغلي دي. او د نبوت انوار د محسوسوم دا څوک دی؟ وایي دا زما ورواره دی، لارې وفات شوی دی، عبدالله صاحب ورته ویل کېږي. وایي چېرته دی؟ وایي شام ته ځو. وایي ځای ګورې جادوګر او یهودیان به م وویني او که وی لیدلې نو دا به محسوس کړي چې دا د الله پیغمبر دی. دا پیغمبر د الله به دنه په قتل کې په شام کې. حضرت ابو طالب سے د دغه ځای نه روان شو، واپس یې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته راوست. د نبوت نه مخکې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې کوم اشیا ناشنا صادر شوي هغې ته موږ ارحاسات ویو. یو معجزات وي یو ارحاسات وي. معجزات دې ته ویل کېږي چې ناشنا کار بعد د نبوت نه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس مبارکه نه صادر شي
نو دې ته مونږه معجزات ویو. او که مخکې د نبوت نه وي نو دې ته مونږ په خپل اصطلاح کې ارحاسات ویو. روایت کې راځي کله به چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور سره روان شو، مور یې لا جمدی وه او د بوت خوا ته به ورته، نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته به د دې بوت ته طرف نه اواز وشو چې یا محمد زما خوا ته مه راځه، یا محمد زما قرب مه اختیاروه، زما خوا له رانه شي. بلکې چې ډېر به نږدې شو نو دا بوت به راپرېوت او سردلاندې به ځمکې له راغی، دوه درې دړې به شو. دا ارحاسات او دا معجزات ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلي. ناشنا امور نورم کېدل. د پیغمبرۍ نه مخکې خلکو کې ګنګوسې راغلي چې د کس کې څه چل شته، رښتیا خوبونه شروع شو. امام بخاري رحم الله د حضرت عایشې نه روایت کوي، عایشې نه حضرت عایشې صاحب نه څوک تپوس کوي تاسو څه پیښ شوې، دا صحابه څه پیښ شو. حضرت عایشه صاحب وړه وه هغه وخت، خو د خپلو قدیمو خلکو نه روایت ذکر کوي. دا خلک په څه پیښ شو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی. ابتدا د پیغمبرۍ او د وحي څنګه شوې وه؟ یو ځل کې سچا خوبونه شروع شو، رښتیا خوبونه شروع. نن به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب ولیده د شپې او بېګاله او کاله به د هغې نتیجه راووته. دا اولنی د نبوت خیر او برکت و چې الله تعالی د خوبونو په صورت کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جاری. بیا د هغې نه پس د 40 کاله په عمر کې اوله وحی الله تعالی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را نازله کړه. دا په غار حرا کې را نازله شوې ده. دا غار حرا د مکې سره یو خواته غار راغلی دی، هغې کې به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعبد کو، تحنس به کو، یعنی تعبد به کو، ذکر اذکار به کول، یا به په زړه طریقه د حضرت ابراهیم علیه السلام باندې کول. یا زمونږ را اداره چې هر پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې ولی راغلی دی، نو چې ولی وي نو هغه د غلط طریقې سره ذکر نشي کولی، په همغه طریقې سره یې ذکر کو چې ذکر د ابراهیم علیه السلام د دین او د ابراهیم علیه السلام د طریقې راغلی و. یا اسې تحنس به کو، غور و فکر او سوچ و بچار به کو د الله تعالی په احکاماتو کې، د الله تعالی په ذات کې، د الله تعالی په نورانیت کې، د الله تعالی په تجلیاتو کې. 40 کال عمر کې جبرائیل علیه السلام راځي او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی را نازلوي. اولنی وحی دا د اقرا باسم ربک الذی خلق راغلی. ژبه مبارکه به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وړي، ځکه یو صفت په صفتونو کې نه دا دی چې زمونږ پیغمبر امي راغلی دی. امي مونږ دې ته ویو چې چېرته په مکتب کې، په مدرسه کې چېرته لیک پړی نه دی کړی. که چېرته لیک پړی کړی وي، استاذۍ کې استادي او شاګردي اختیار کړی وي، نو بیا به ټولو خلکو وی چې دا څه اهم کار نه دی راغلی، بس لکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے اور بول رہا ہے. لیکلي زده کړي دي، پړی یې زده کړې ده او بس اوس لګیا دی د هغه لیک او پړ نه څه نتیجه روباسي. یو د کالج فارغ شده سړی که انګلیش وایي او د یونیورسټۍ فارغ شده سړی که انګلیش وایي نو دونه څه ناشنا او دونه څه عجیبه خبره نه ده. خو چې بلکل چېرته قلم یې په لاسو کې راغستی نه وي او بلکل چېرته سکول او کالج ته تللی نه وي او د سار راپاشي او په انګلیش کې خبرې شروع کړي، نو خامخا به ته وایې چې پیریان پرې راغلي دي. که مقصد زما دا دی چې بدله ته چې سار له خبرې په انګلیش کې شروع کړي نو خلک به په باباګانو باندې ګرځي او که نه ګرځي چې لکه پیریان پرې راغلي دي. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکھا ہوا پڑھا ہوا نو راغلی او بیا هم فصیح و بلیغ کلام د ژبې مبارکې نه روزي. د هغه زمانې مناسب سره ناشنا ترین کلام چې خلک د هغه د معارضې او د مقابلې نه ناکامه شوي. دا دلالت کوي په دې باندې چې دا وحی د الله د طرف نه راغلی ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذهن اختراع نه ده راغلی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم او تعلم نتیجه نه ده راغلی. الله تعالی وحی را نازلی مشکله وه. د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په اوله وحی کې تکلیف راځي. د اولې وحی د تکلیف د وجې نه، یا د ذهني ټینشن د وجې نه، یا د جسمانی تکلیف د وجې نه د الله په پیغمبر یخو راځي. کله ناکله په سړي باندې په وجود کې بلډ پریشر پروزي نو یخو راځي. کور ته راځي، په کور کې ډېره معزز او مقدس او مبارکه زنانه ده. حضرت خدیجه صاحب په بیبیانو کې اولنۍ بیبي راغلې ده، څو پورې چې حضرت خدیجه صاحب جمدی او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل واده نه کړی او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول خاندان والا بچي دا د حضرت خدیجه صاحب نه پیدا شوي.
هغه حضرت خدیجې صاحب ته وایي زملوني زملوني دسروني دسروني په ما باندې کمبل واچوه په ما باندې څادر واچوه هغه پې کمبل اچي څادر پې اچوي نوره واقعه به انشاءالله بلې جمعې له بیانومه دوه خبرې نورې راغلي دي یو دا راغلی ده چې په فرانس کې وي بیا خاکې چای شوي نو زه به نور څه ووایم خو دا ده چې ان شانئک هو الابتر یا پیغمبر دشمن باندې تباه برباد تباه برباد به ځان باسي تباه برباد مونږ به نه دا جلوسونه وباسو نه به دا تقریرونه کوو ځان به تباه کړي دا دنیا به ځان تباه کړي ځکه که چېرته په دې دنیا کې ادب او احترام په دغه غیرو خلقو کې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زه دوی به باقي وي او که دوی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو خو هغه دی چې معاشره کې یو بېوقوفه راپاشي او هغه چېرته بېادبي وکړي یو دا دی چې حکومتي سطح باندې بېادبي وشي دا کوم اوس کومه قصه چې شوې ده دا حکومتي سطح باندې فرانس کړې ده د فرانس صدر او د فرانس د صدر په حکم باندې په فرانس کې حاکم شایع شوي دي فرانس په الله تباه کړي الله به تباه کړي او تباه بشي انشاءالله الله به غرق پر کړي الله به په داسې قهر را نازل کړي چې دا خپل تهذیب او ترقي او تمدن به ترې نه هېر شي کنډرې به پاتې شي الله دې هدایت نصیب کړو که هدایت یې په نصیب کړي نه الله دې تباه برباد دویمه خبره دا ده چې په پېښور کې په یو مدرسه کې دماکه شوې ده تاسو ټول به د هغې نه خبر راغلي یې طلبا ناستو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د استاد په لاس کې هم د حدیثو کتاب دی او د طالبانو په لاس کې هم د حدیثو کتاب دی او اتفاقا چې کله دا دماکه کېږي نو بعینه د استاد په خوله باندې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې اخر د حدیث ته کله راورسي نو ګړش شي دماکه وشي د دې طالبانو هېڅ قصور نه دی راغلی دا په جومات کې نه ناستو دا په مدرسه کې نه ناستو دوی قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانول دې تکلیف چاته نه رسو ماشومان او اکثر پکې ماشومان راغلي دي مور پلار دی له رالیږلي چې دا به مولیان شي دا به عالمان شي قاریان شي حافظان شي د زیارت په ورځ به زمونږ کور ته واپس راځي یا به کال به پس دا الله تعالی عالمان کړي هغه د مور او د پلار هغه زامن چې د هغوی ورته سوچ او امید و هغه ظالمانو په سرو وینو کې رنګ کړو کتابونه یې وسوځول جومات یې بلکل راغورځولی دي منبر ما کتلی دی دا محراب ما کتلی دی بلکل یې راغورځولی دی تقریبا 8 کسان په هغې کې شهیدان شوي دي وفات شوي دي چا چې کړي الله یې تباه برباد کړي الله دې خپل بچي مړه کړي الله دې کورونه دغه شان تباه برباد کړي او چا چې کړي دي نو ټول پاکستان ته پته لګي او ټولو پښتنو ته پته لګي چې دا چا کړي دي مونږ ته هم پته لګي چې دا چا کړي دي او ټولو پښتنو ته ټول پاکستان ته پته لګي چې دا چا کړي دي الله دې د دوی په کورونو کې هم دغه شان بمونه خلاص کړي لکه څنګه چې د بل چا په کورونو کې او په جوماتونو کې او مدرسو کې بمونه خلاصوي همدغه شان بمونه دې الله تعالی د دوی په کورونو کې خلاص کړي الله تعالی دې خیر او برکت زموږ دې وطن ته ورکړي او د نورو فتنو او فتونو نه دې الله موږ ټول په شریکه په امان کې وساتي د دې دوه واقعاتو خلاف په انشاءالله د جمعې د لمانځه نه پس مشترکه جلوس وباسو او جلوس به داسې وځي دغه موړ کې به دغه کې به راتاویږو دا چوک چې کله راتاو شو نو دې تیلیانو ګاڼې ته به ورشو او بیا به د تیلیانو ګاڼې نه واپس دې ځای ته راځو انشاءالله ښه جلسه به موړ ته به نه ځو ښه زمونږ جلسه دلته ده نو انشاءالله دې ځای کې به خپله جلسه د مانځه نه پس کوو الله دې پکې خیر و برکت واچوي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین سنت کوئ دوستان